رحیم د 4000 لغاتونو د سلسلې څخه د لومړي کتاب 5م درس ته ښه راغلاست. دوستانو په درسونو کې لکه څنګه چې تاسو وینئ ما د خپل هم ښکاري که تاسو ووایئ که ونه وایئ لږ څه مشکلات دي، خو انشاءالله ورځ په تېرېدو سره به دا مشکلات ټول حلېږي او درس به نور هم ښه کېږي. نو راځو د 5م درس د لغاتونو برخې ته. لومړی لغت aware په معنا د باخبره اوسېدل یا پوه. مثال خبرې باره کې ته باخبره یا پوه دې ته ما ووایي چې aware. I was not aware of the ringing phone. یعنی کله چې تلیفون زنګ وهه زه نه وم خبر. I was not aware زه نه وم خبر of the ringing phone کله چې تلیفون زنګ وهي یا زنګ وهونکي تلیفون څخه. نو aware په معنا د باخبره یا پوه. بل لغت badly یعنی بد یا خرابه. لکه تاسو خپل پوهیږئ د عکس کې وینئ he hurt his arm badly playing with friends. کله چې هغه له ملګرو سره لوبې کولې هغه لاس ډېر بد خو کړی ډېر خرابه خو کړی. he hurt his arm هغه خپل لاس خو کړی وو badly ډېر خرابه playing with friends کله چې له ملګرو سره لوبې کولې. نو badly په معنا د بد یا خرابه. belong په معنا د مربوط یا چا پسې مثال ته خبرې اړه لرل یا چا پورې مربوط چې وي دې ته وایي. The blue suit belonged to Paul. یعنی هغه شپین جامه چې ده رسمي جامه چې ده پاول پورې مربوط ده. The blue suit هغه شنه جامه یا هغه شنه رسمي جامه belongs to Paul پورې مربوط ده یا د فاول ده. نو belong په معنا د مربوط یا اړه لرل په چا پورې اړه لري یا په چا پورې مربوط ده. continue په معنا د ادامه ورکول یا مثال د خبرې چې شته هماس جریان درلودل. She stood under her umbrella as the rain continued to fall. یعنی کله چې باران ورېدلو جریان درلوده باران ورېدلو جریان درلوده هغه د خپل امبریلا لاندې درېدلې وه یا د خپلې چترۍ لاندې درېدلې وه. She stood under her umbrella کله هغه د خپل امبریلا یا د چترۍ لاندې درېدلې وه as the rain continued to fall په همداسې حال کې په عین حال کې باران چې ده ورېده یا د باران ورېدلو جریان درلوده. نو continue په معنا د جریان درلودل یا هم ادامه ورکولی شي ده. continue. بل لغت error په معنا د غلطي کول یا هم تېروتنه غلطي یا تېروتنه. I made an error on my report so my boss was angry. یعنی ما په خپل ریپورټ کې یو غلطي کړې وه نو دې په خاطر زما رئیس په قارو. I made an error ما یو غلطي کړې وه یا تېروتنه کړې وه on my report په خپل ریپورټ کې so my boss was angry نو ځکه زما رئیس باندې قارو. نو error په معنا د غلطي یا تېروتنه. experience په معنا د تجربه یو چې تجربه لري دې ته موږ وایو experience یا یو څه تجربه کړي وي کار دې پکې کړی دې ته موږ experience وایو. rock climbing was a fun experience. یعنی په تیږو باندې ختل چې ده یوه ډېره خوشحالوونکې تجربه یا زما لپاره ډېره خوشحالوونکې تجربه ده. rock climbing په تیږو ختل یا په تیږو باندې پورته تلل was a fun experience یوه ښه خاطره یا مثال ته خبرې یوه ښه تجربه وه. نو experience په معنا د تجربې. field په معنا د ساحې ده یا هم میدان ساحه یا میدان. The field of flowers looked so pretty. یعنی د ګلونو کومه ساحه یا میدان چې ده ډېره ښایسته ښکاري. The field of flowers د ګلانو ساحه یا ګلانو کوم ځمکه یا میدان چې ده looked so pretty ډېر ښه ښکارېده. نو field په معنا د ساحې یا میدان. hurt دوستانو ژوبلول یا هم خوږول زخمی کول دې ته موږ وایو hurt. She hurt her leg falling down the stairs. یعنی کله چې هغه له زینو څخه راولوېدله زنګون یې خوږ شو. She hurt her leg هغې خپل زنګون خوږ کړی. falling down the stairs کله چې په زینو کې راکښته کېدله یا زینو څخه راولوېدله. نو hurt په معنا د خوږېدل یا هم ژوبلېدل. judgment په معنا د قضاوت یا پریکړه.
It's good judgment to recycle your aluminum cans. یعنی دا یو ډیره ښه فیصله ده چې تاسو د المونیم کانونه بیرته په لار واچوئ. It's good judgment د یو ښه فیصله یا قضاوت ده to recycle your aluminum cans چې بیرته مو د المونیم کانونه په لار واچوئ. نو judgment په معنا د قضاوت یا پریکړه ده. likely په معنا د احتمالي یا مناسب ته هم وایي. احتمالي یا مناسب. I will likely stay at home and watch TV tonight. یعنی نن شپه امکان لري چې زه په یا په احتمالي ډول شاید زه په کور کې پاتې سم او تلویزیون وګورم. I will likely stay at home. زه شاید په احتمالي ډول پاتې سم په کور کې and watch او وګورم TV tonight تلویزیون نن شپه. نو likely په معنا د احتمالي یا مناسب. normal په معنا د مناسب یا عادي. یو چاته عادي وي دا هم کوي normal. It's normal for me to bath every night. یعنی دا زما لپاره عادي ده چې هر شپه حمام وکم. It's normal for me دا زما لپاره عادي یا normal ده to bath every night چې هر شپه ولمبېږم یا حمام وکم. نو normal په معنا د عادي یا هم مناسب. rare کم یعنی ډیر کم چانس وي. نادر کم دې ته موږ rare وایي. It's rare for him to miss his flight. یعنی هغه لپاره ډیر نادر یا کم ده چې هغه خپل فلایټ یا پرواز له لاسه ورکړي. It's rare for him د هغه لپاره ډیر نادر یا کم چانس ده to miss his flight چې هغه خپل پرواز له لاسه ورکړي. نو rare په معنا د کم یا هم نادر. relax په معنا د آرام کول. دې ته موږ وایو چې دمه کول، آرام کول. The frog relaxed in the warm sun. یعنی هغسې وه فرق چونګښې ته وایي دوستانو. چونګښې چې ده په ګرم لمر کې دمه کړې وه یا مثال د خبرې آرام کړی و. The frog relaxed چونګښې relax یا آرام کړی و in the warm sun په تود لمر کې. warm تود sun لمر ته وایي. request په معنا د درخواست یا غوښتنه. The little girl requested a special gift from Santa Claus. یعنی هغې کوچنۍ جلکۍ چې ده یوه خاصه تحفه له سانتا کلاس څخه غوښتلې. The little girl requested هغې کوچنۍ ماشومې درخواست کړی غوښتلی وه a special gift from Santa Claus له سانتا کلاس څخه یوه خاص یا ځانګړې تحفه. نو request په معنا د غوښتل یا هم درخواست. reside په معنا د استوګنې یا اوسېدل. My brother and his family reside in a lovely house on the beach. یعنی زما ورور او د هغه فامیل چې ده په ساحل کې په یو ښایسته کور کې اوسېږي. My brother and his family زما ورور او فامیلي reside استوګنه لري یا اوسېږي in a lovely house on the beach په ساحل کې په یو ښایسته کور کې. نو reside په معنا د استوګنې یا هم اوسېدلو. result په معنا د نتیجې یا پایله. As a result of all the rain, the men had to climb in the roof. یعنی د ډیر باران د ورېدو په نتیجه کې هغه سړی مجبور شو چې هغه ته وخیږي، بام ته وخیږي. As a result of all the rain یعنی د ډیر باران په نتیجه کې the men had to climb on the roof یعنی هغه سړی باید چې هغه ته ختلی وای وخیږي یا مثال د باران په نتیجه کې هغه مجبور شو چې بام ته وخیږي. نو result یعنی په معنا دی نتیجه یا پایله. رول دوستانو کله چې یو توپ ته په مځکه باندې سرغړی خپله تاویږي که نه دې ته موږ رول وایي. رغړېدل موږ خو ورته رغړېدل وایي چې تاسو به څه ورته وایي تاوېدل په مځکه باندې تاوېدل. You must roll the ball into the paint when you ball. یعنی کله چې ته دا فینس یو لوبه ده چې تاسو مثال ته خبرې دا بال خوشې کوئ او هغه بوتلې باید سوي وورسي هغې ته خپله پینس وایي. یعنی تاسو کله چې دا بال خوشې کوئ باید چې دا بال د هغه پینس طرفو ته ورغړوئ. You must roll the ball تاسو باید چې ورغړوئ بال into the pins د هغو پینسو طرف ته when you ball کله چې دا بال ته سړې یعنی کله چې بال سړې دا بال باید چې د بوتلو طرف ته ورغړوئ. نو رول په معنا د رغړول یا په مځکه باندې توپ تاوېدل یو شي تاوېدل ته دغې ته موږ رول وایو. ساینس دوستانو یعنی له راپدې خوا راهیسې
یو وخت راهیسې دا په جمله کې اوس ډېر ښه معلومېږي چې د معنا څه ده. Since 1992 he has been driving that car. یعنی له 1992 څخه راهیسته هغه کار یا هغه موټر چلاوه. Since 1992 له 1992 څخه را په دې خوا he has been driving that car. هغه سړي هغه موټر چې ده چلاوه. نو since را په دې خوا یا راهیسې. visible په معنا دی لیدلو وړ یا ښکاره. The moon and the star were visible in the night sky. یعنی سپوږمۍ او ستوري چې دي په یو شپني اسمان کې د ښکارېدو وړ دي یا ښکاري. The moon and stars سپوږمۍ او ستوري چې دي were visible د ښکارېدو وړ دي یا ښکاري in the night sky د شپې په اسمان کې یا په شپني اسمان کې. یعنی کله چې شپه سي په اسمان کې ستوري او دغه ښکارېږي سپوږمۍ. wild دوستانو وحشي یا هم ځنګلي. هر څه چې وحشي وي که هغه لیوه وي هر شی وي مثال د دې لپاره موږ وحشي د wild کلمه استعمالوو. You should be careful around a fox because it is a wild animal. یعنی د یوې ګیدړې شاوخوا کې کله چې د ګرځې ته باید ډېر متوجه اوسې ځکه چې هغه یو وحشي یا ځنګلي حیوان ده. You should be careful تو باید چې متوجه یا ډېر دقیق اوسې around a fox د یو ګیدړې په شاوخوا کې. It is a wild animal ځکه چې هغه because it is a wild animal ځکه چې هغه یو وحشي یا ځنګلي حیوان ده. مننه دوستانو، خدای دې وکړي چې درس په ښه شوق او علاقې سره ووایي او که کوم نظر لرئ نو موږ ته حتما په کمنټ کې یا هم د واتساپ په ګروپ کې موږ سره شریک کړئ. ستاسو لپاره ښه وخت او د داستان برخه به هم ډېر زر شروع شي. مننه.